الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ګرانو محترمینو، الله جل جلاله وایي که تاسو زما د نعمت شکرګزاري وکړه زه به دا نعمت در زیات کړم، او که تاسو نافرماني وکړه زما عذاب هغه ډېر سخت دی. او عذاب که فاسق دا وایي دنیوي عذاب هم الله ورکوي او اخروي عذاب هم. نو تر ټولو مخکې هغه دا خبره ده چې الله جل جلاله موږ ته دغه عمارت راکړی دا د الله پاک یقینا یو نعمت دی. نو ټولو مسلمانانو ته دا ورته یادوم، ور فکر کوم، نور هر سړی په دې پوهېږي چې هغه دغه الله جل جلاله هغه د اسلامي هر څوک چې اسلامي کارونه کوي هغه ودې خلکو ته پر خلکو ګرانېږي، او اسلامي عبادت او طاعت او بندګي هغه د خدای حق پر موږ د خدای وجوب دی، د خدای لزوم دی. لا بیا هم زموږ عمارت په خوشحاله کېږي. مسلمانان په دې خوا به دي چې خپل طاعت او عبادت نشي کولی. نو ګرانو محترمینو، او بیا هغه سوکالیت وګوره، څونه امنیت او څونه په ارامه فضا کې دونه قدر عیدګاه څوک هم نه دي پاتې سوی په دا دغو کې چې څوک عیدګاه وکړي هر څه. نو خدای نعمت ډېر دی، نور یې نه دی. نو الله پاک ته موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دې شکرګزاري وکړو. الله پاک ته د عمارت زموږ د شهیدانو او زموږ هغه د دې بیچارهګانو مسکینانو د غمزفلو په روی و د دوی په شرافت و د دوی د عزت ته وایي چې د الله پاک پر موږ بقا کې باقي کې دا الله پاک ته موږ ته تر وخت پورې چې هغه امکان وي تر هغه وخته د زموږ عمارت الله پاک موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ ته راپرېږدي. ګرانو محترمینو، زموږ د کورنۍ د طرفه څخه تر ټولو مخکې اول زموږ ټولو مشرانو د امیرالمؤمنین حفظه الله سوله صاحب، زموږ د رئیس الوزرا حاجي ملا محمد حسن اخوند سوله صاحب، بیا تر ټولو وزیرانو پورې ټولو ته زموږ اول دواره د اختر مبارکي وایو، او دا مبارکي ورکوو چې الله پاک دا د زموږ عمارت تر اوسه پورې ښه روان کړی دی، او تر دغه لا هم کال په کال بلکې میاشت په میاشت تر دغه بهبود ته ځي، ښه والي ته ځي. الله پاک دې نور هم ښه کړي، او الله دې زموږ ټولو مشرانو ته توفیق ورکړي چې هغه نور هم ښه خدمت وکړي او ښه جارتونه په وس یې هغه وکړي، او ځان د تکبر او د خودبینۍ او چې په زړه کې یو څه وي د هغه څخه خلاص کړي، او ښه طاعت او بندګي د الله وکړي. دوهم ټولو مجاهدینو ته، عامو مجاهدینو ته او ټولو تر دې د وزیرانو رالاندې ټولو مشرانو ته د اختر مبارکي وایو. تر دې وروسته ټول هغه د شهیدانو کورنیو غمزفلو هر څه تکلیفو والا مسکینانو ته مبارکي وایو، او د ټولو وروسته بیا خپل هغه قریبانو ته پسې خپل قریبانو او دوستانو ته چې زموږ هر څه دوستان دي، قریبان وایي، شاګردان وایي، دې ټولو ته هغه مبارکي وایي. او په سر کې موږ اول نوره په سر کې مدافع کوو چې دا ووایو خپل استادانو ته، استادانو تر ټولو مقدم دي، خپل استادانو ته مبارکي وایو، او بیا شاګردانو ته مبارکي وایو، او بیا خپل قریبانو ورونو او دوستانو ته چې موږ یې لرو، او هغو نسبي قریبانو ته او عامو قریبانو ته، دا ټول ته زموږ د خوا څخه موږ د اختر مبارکي وایو. الله جل جلاله دې هغه د اختر پر موږ او تاسو پر ټولو مسلمانانو په خوشحالۍ تېر کړي. الله پاک ته موږ ته نور هم خوشحالۍ راکړي. الله پاک دې زموږ افغانستان نور افغانستان ته هغه د الله پاک ښه رحمتونه دې الله پر وکړي، د الله پاک ښه برکتونه دې الله پاک پر نازل کړي. الله جل جلاله ته به درخواست کوو، او الله پاک دې د فلسطین مسلمانانو وساتي. الله پاک دې یهودان تباه کړي، الله پاک دې یهودان تباه کړي. الله جل جلاله دې د مسلمانانو په زړونو کې اتفاق راوګرځي، الله دې د مسلمانانو په زړونو کې غیرت راوګرځي. الله جل جلاله دې د مسلمانانو په مابین کې اتحاد راولي چې دا د کفر دا دونه کرجړن شان ګرده ده پسې. الحمدلله زما سره دا د خپل زامنان ناست دي، ګرد په یوه ځای کې سره ناست دي. دا د الله پاک یو شکر دی، موږ ډېر شکرګزار یو د خپل رب څخه چې په خوشحالۍ ناست یو، په سوکالۍ ناست یو، هېڅ مشکل نه لرو. د الله بس زر پې والا ته په خواهش دي چې الله موږ ته دغه علما ښه دا دوه مې
یو مېلمستۍ دی یو مېلمستۍ ده هغه د محمد ابوبکر میرستا بغل ته د پلار په غېږ کې دی او زبیده بیبي مې چپه بغل ته هغه د خپل پلار په غېږ کې ده نو دغه بیا بله خوشحالي ده بس موږ ته تاسو ټول ته د زړه د کومې د اختر مبارکي وایي ټول افغانستان ته د اختر مبارکي وایي بلکې ټول نړۍ مسلمانان ته د اختر مبارکي وایي الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې نور هم د خدای عبادت او طاعت او بندګي او د خدای شکرګزاري وکړو دا ټول هر څه چې کړي د الله سره کوي زموږ له هر څه نیک عملونه هم اسباب بعیده دي هغه ډېرې اسباب دي نږدې اسباب نه دي نږدې اسباب صرف د خدای هغه علت تامه هغه سبب قریب دی د الله رحمت دی موږ نور هم د خپل رب صفایش کوو خدای ته زارۍ کوو بغارې ورته وو چې الله پاکه پر موږ باندې دغسې نیکسالي و نیکحالي و دغسې امنیت و دغسې هغه د دین چې موږ ته خدای فراغت و سیات راکړی دا نور هم رازیات کړه الله ستا د رحمت په وجه رازیات کړه وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته